په یو ښکلي او آرام پښتني کلي کې دوه ځوان ملګري اوسېدل چې د ماشومتوبه یو له بل سره ژوره ملګرتیا درلوده. دا دواړه هر وخت یو ځای ګرځېدل، یو ځای کار کاوه او د ژوند سختۍ به یو ځای زغملې. خو سره له دې چې د دوی دوستي ډېره پیاوړې ښکارېده، د دوی طبیعتونه له یو بل څخه ډېر توپیر درلود. یو یې ډېر صادق، مهربان او د نورو د مرستې لپاره تل تیار و، خو بل یې ډېر لالچي، ځان غوښتونکی او یوازې د خپلې ګټې په فکر کې و. صادق ملګری به تل هڅه کوله چې خپل ملګری ښه لوري ته برابر کړي، خو لالچي ملګری به د هغه خبرو ته چندان ارزښت نه ورکاوه. دوی به هره ورځ له لمر سره پاڅېدل، د کار لپاره به وتل او د خپل ژوند د ښه کولو هڅه به یې کوله. یوه ورځ دوی پریکړه وکړه چې له کلي څخه ښار ته لاړ شي، ځکه چې هلته به ښایي د کار ښه موقع پیدا کړي. دواړه د سفر لپاره چمتو شول او سهار وختي له کلي ووتل. د اوږدې لارې په جریان کې کله چې دوی له یوه زاړه ځنګله تېرېدل، ناڅاپه یې د ځمکې پر سر یو زوړ او دوړجن صندوق ولید. دواړه حیران شول او سمدستي صندوق خلاص کړ. کله چې صندوق خلاص شو، دننه یې د سرو زرو سکې، قیمتي ګاڼې او نور قیمتي شیان ول. د دې منظرې په لیدلو سره د دواړو سترګې وغځېدې، خو د لالچي ملګري په سترګو کې یو عجیب حرص راښکاره شو. لالچي ملګري په بیړه وویل، دا ټول زما دي. خو صادق ملګري په آرامۍ ځواب ورکړ، موږ دواړه دا یو ځای پیدا کړي، نو باید په انصاف سره یې وویشو. د دې خبرې اورېدو سره لالچي ملګری دننه غوسه شو، خو په ظاهر کې یې څه ونه ویل. هغه په زړه کې یو بد پلان جوړ کړ. هغه وویل، ښه ده، راځه دا صندوق دلته پټ کړو او سبا یې راواخلو. صادق ملګری چې ډېر ساده او باور لرونکی و، سمدستي دا خبره ومنله. دواړو صندوق په ځمکه کې پټ کړ او بیرته کلي ته ستانه شول. خو کله چې شپه شوه، لالچي ملګری په پټه له کوره ووت او بیرته هغه ځای ته ولاړ. هغه صندوق راویست، ټولې سکې او قیمتي شیان یې راواخیستل او ځان سره یې وړل. هغه ډېر خوشحال و، فکر یې کاوه چې اوس به شتمن شي او هیڅ ستونزه به ونه لري. بل سهار دواړه بیا هغه ځای ته ولاړل. کله چې صندوق خلاص شو، دننه هیڅ نه و. صادق ملګری ډېر حیران شو، ویل، دا څنګه ممکنه ده؟ موږ خو دا دلته پټ کړی و. لالچي ملګري ځان بېګناه وښود او ویل، زه هم حیران یم، ښایي چې اخیسته وي. صادق ملګری ډېر غمجن شو، خو بیا هم پر خپل ملګري شکونه کړ. ورځې تېرې دي او لالچي ملګری د هغه خزانې څخه په بې احتیاطۍ ګټه اخیسته. هغه قیمتي کالي واخیستل، ښه خواړه یې خوړل او بې ځایه پیسې مصرفولې. خو ځکه چې هغه عقل او تدبیر نه درلود، ډېر ژر یې ټولې پیسې له لاسه ورکړې. کله چې پیسې ختمې شوې، هغه بیرته هغه پخواني حالت ته راولوید، خو دا ځل یې حالت تر دې هم خراب و، ځکه چې اوس خلک هم پرې باور نه درلود. په بل اړخ کې صادق ملګری که څه هم له خزانې بې برخې پاتې شو، خو هغه خپل ښه اخلاق او صداقت وساته. هغه به د خلکو سره مرسته کوله، د هغوی احترام یې کاوه او په لږو امکاناتو کې به هم قناعت کاوه. د کلي خلکو د هغه دا ښه خویونه ولیدل او پرې باور پیدا کړ. ورو ورو خلکو ورسره مرسته پیل کړه، هغه ته یې کارونه ورکړل او هغه یې وهڅاوه. یو وخت داسې راغی چې صادق ملګری د خپل صداقت او سخت کار له امله بریالی شو. هغه یو ښه کاروبار پیل کړ، خلک ورسره کار کول او نوم یې په کلي کې خپور شو. هغه که څه هم اوس بریالی شوی و، خو بیا هم عاجز پاتې شو، هیڅکله یې خپل اصل هیر نه کړ. بل لور ته لالچي ملګری اوس یوازې پاتې شوی و، هغه نه پیسې درلودې، نه ملګري او نه هم است. یو ورځ هغه ډېر مجبور شو او د مرستې لپاره د خلکو دروازې وټکولې، خو هیچا ورسره مرسته ونه کړه. بالاخره هغه د خپل صادق ملګري کور ته ورغی. کله چې صادق ملګري هغه ولید، سمدستي وپېژانده. لالچي ملګری ډېر شرمېدلی و، هغه په ژړا شو، ویل، زه غلط وم، ما درسره خیانت وکړ. مهرباني وکړه، ما وبخښه. صادق